سورة اللهب. سورة اللهب دا مکی سورت تے و بدی کی 15 آیتونه دی. مقصد دا سورت تے زیر ورکول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے جستا دشمنان با اللہ حلاک کئی و تباہ کئی بے دا زیر بکی ورکی نو بزیر بانی خلق خوشحالی که خبکی خوشحالی که بی نو مطلب دا جو چې کافر مرشي نو موږ به څه کوو خفه به خوشحالیږو نو بدی کې رد دی په خلکو باندې کم چې وی چې کافر مرشي نو زموږ نه به تپوس کیږي زموږ نه به څه کیږي زموږ نه ولې تپوس کیږي کافر چې مرشي موږ به خوشحالیږو وی نه دعوت تپوس به کیږي که نه د دې سره بیا وړه خبره مختصر یاد ساتئ که بالفرض په دې دنیا کې بالکل دعوت نه وي بالکل نو بیا به زموږ نه تپوس کیږي دا صحیح خبره ده هر سړي نه به تپوس کیږي او چې په دنیا کې دعوت چلیږي نو دا یو عمل روان دی په هر ملک دعوت دی په انټرنیټ باندې په کتابونو په درسونو په جماعتونو په هر ځای کې دعوت روان دی نو بیا الله دې مسلمانانو نه تپوس نه کوي اوس په امریکا کې دعوت شته کې نشته برطانیه کې شته کې نشته په انټرنیټ باندې شته کې نه دنیا علماء لګي دنیا بشمار علماء لګي نو تاسو خو الله دې کافر نه کوي چې ته به دومره دعوتونه کوي اسلام نه قبلو وینه زمونږ نه به تاسو کیږي چې دی ولي کافر مړ شو زمونږ نه دی ورګي تاسو نه کی نو دې چې وګوره ابو لهب مړ شو نه الله زیره ور کوي دغه په تبعی باندې چې پیغمبر دې په تباشي ته ویني د خوشحالي ورځي چې کوم ورځ ابو لهب تبا کی نو کله چې کافر مړ شي نو موږ له خپکې ده پکار دي موږ له خوشاله ده پکار دي. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب هلاك دي شي دوانه لاسونه د ابو لهب او هلاك شو نو په دې بل اوله کې الله خیری کړي تبت يدا ابي لهب مات دي شي هلاك دي شي په تب نو به وی هلاك شو خبري ورکو حدیث کی راځي مشهور حدیث ته عبد الله بن عباس رضی الله عنه وی چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر د خپل خلک راجمو خپل خپلوان ټول راجمه کړو وی الله تعالی آیت نازل کو وانذر عشیرتک الاقربین ای پیغمبر د خپل خپلوان ویروا نو رسول صلی الله علیه وسلم دی غر ته وخته د صفا دی غونډې ته وخته او ټول راجمه کو ټول لاشه نو هغه ټول رالو تر دې چې څوک به کې نشرت لنه هغه خپل ځمن بل کس راولي چې خبر ډیره اهمه رسول سمو دا خبره وکړه ارایتم ان حدثتكم ان العدو مصبحكم او ممسيكم کزه واستاسو دا خبره کوم چې دشمن دې سحر یا پتا سو حمله کوي او یا ما خام پتا سو حمله کوي اكنتم تصدقوني تاسو زما دا خبره ومنئ کنه او ته نعم ولي بنمون تاسو درو ویلی نه دی ته مون پیژن نبي رسول الله فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد نبي يقول يسخ عذاب برازي الله او يد قیامت برزو ملاویږي نو تاسو يروم دا عذاب نبي دي ابو لهب ولالو هغه سر پلاس کې کانه نو بلی کانی باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم وشتو تبا لك وتبعید است پر هلاك شي علي هذا جماعتنا دې پر موږ نازل راجمه کړیو موږ کارونه دې موږ خراب کړو موږ ټیم دې موږ خراب کړو د دې خبرې لپاره په کانی باندې وشتو روان شو چې څنګه دا خبره وکړه رب العالمین دا سورۃ نازل کو ابو لهب خپل نوم چې عبد العزى ابن عبد المطلب د رسول خپل تر دې خپل نګور دا خبره ساتي چې نسب چاله فائدہ نه ورکي د خپل تر دې ور خپل او سور او چت نسب کړي خو دې نسب دلاسه هم هغه د شریعت نه شي وسوم په جهنم کې دی او یې به همیشه لپاره په جهنم کې او بلال رضی الله حبشین راغی کمزوري نسب والا رنگ مخکره نو زورور نو او اوس په کم ځای دی په جنت کې په نسبونو باندې سن کې د رسول سم تر دې او د خپل کنیت ابو عتبه او د ابو لهب په دی ویل کې چې د مخ ډیر خلو او د سي رڼا به کوله شغلې به خطر د مخنه نو ځکه به د ابو لهب وي او په دې کې الله سبحانه وتعالى د کنیت ذکر کړی دی د نوم یې نه ذکر کړی یعنی عبد العزى نه دی ویلي ولې نه دی ویلي ځکه چې د عبد العزى نوم کې شرک دی بنده د چا
د عزا هغه دوی کوم بوت عبادت چې کوو هغه طرف ته نسبت کړو ځکه الله ولا د کونیت ذکر کړی تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه مال وما كسب فائدہ ورنکړه دته مال د هغه څه چې د ګټنیو. امام احمد بن حنبل رحم الله یو روایت وروړه پای کې د قصه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بازارونو ته وته یا د حج په موسمو کې به خلکو له دعوتونه ورکول نشاته وبسې دی روانو. رسول الله صلی الله سره ودرېد وی الله یو دغه بندګي کې د بشانې زمار واره زی پیژندل ونه شي دی ګوره او د دې سره د دماغ خراب دي دا د وبې شاته ګرځېدو. نو به چې کله د تدول شو چې ګوره عذاب په من راشي او الله به تباہ برباد کړي دا خبره وکړه ان كان ما يقول ابن اخي حقا کزه مدر ورچ کوم خبره کې دا پرشتي فاني افتدي نفسي يوم القيامه من العذاب الالم بمالي وولدي يجب د قیامت پورې جنه د خپل مال او اولاد ورکم زامن جوړ مال نوبت شم کنه د دې عذاب نوبت شم کنه. تاسو دومره خبره ما سره دنیا مال له زامن مې دي نه قبل پرز اول خو دا خبره شتینه او کوي نو سبو کما خپل زامن به قربان کم خپل مال به ورکم نو ځکه الله سبحانه دا خبره وکړه ما اغنى عنه ماله وما كسب فائدہ ورنکړه دته مال د دواغه چې د ګټلیو سيصلى نار ذات لهب زردا چې ورنه نوزي به ور لمبو والوتا یا ور لمبو والتا زر به غیته شي په دنیا کې به سره رسول صلی الله علیه وسلم چې کله د بدر د غزا نه واپس شو جنگ بدر نه او د ابو لهب جنگ بدر نه وتلی ابو لهب نه وتلی نه په دبانی یو دانه راوخته یو مرض په رب العالمین راوستو چې دې بیماری پراله چې خلکو بيدوي چې د خپل مزید د دې د لاسه په انسان باندې بیماری راځي نو چا به خپل بچي خپل خپلوان څوک به تم نږدې نه پرې خودو تر دې چې دا بچي هم د خپل نه تلو به دې مردار شو نسخه بنت روانو داخله کې ټول تنکړیو چې اوس د سره سوکو نو دا غي د پاره بیا غلامان بعضو کسان سره مثال کې څه کسره مریو هغه به راولې ګو بلوم راولې ګو څه کسان راولې ګل هغه له پیسې ورکړي او هغه په لرګو کې اوچت کړو په لرګو کې د لري نه شي اوچت کړو او یو کندې ته گزار کو به بل خاور روا چور چې د ګندګۍ نه مونږ بچو. رب العالمین په دنیا کې دي سو شرم چې خپل ځامن خو له نرات او د اخرت بیا دغه چې الله وي سيصلى نارا ذات لهب زرد چې دی بنوږي څنګه ورته لمبو ولا ورته چې غټي لمبي وي ذات لهب ندا ابو لهب دی او دې ور لبزي چې هغه ابو لمبو ولي ندی به پېشته ابو لهب دی ته چې لمبو سره به تعلق ته جهنم کې بدنه پروت وامراته او خزددا حمالة الحطب چبارون کې د لرګو ده خزر دمم په جهنم کې جمیل دغه کونیتو او نوم دغه اروى بنت حرب او د ابو سفیان رضی الله عنه سوا خوروا جيب رسول صلی الله علیه وسلم ډیر نو ازیتونه ورکول او تنګو به په قسم طریقو باندې د لرګي به راغستو د دې یو مطلب د حماله الحطب چې بارون کې د لرګو لرګي به راغستو غنی به راغستو د رسول صلی الله علیه وسلم په کوسي کې واچول چې هغه په زخمی شي او دغه د خپې په ولګي یا بارون کې د لرګو د مطلب د عرب هغه انسان ته چې کوم چغل خوري هغه ته سوی وې د بارون کې د لرګو دی دې چغل خور دی د خزه جو د سوا د چغل خور وا حماله الحطب یو مطلب کې دام دی چې د دومره بخیله خزه چې زنګل نه لرګي بخپل راوړو بخپل مطلب ګډه به د کړه واغه به راوړو ناغه به تندې ته به د رسې چولو ناغه ورځ کتراله د مریته نو سشوا دغه دراسه چې مردار شو في جيدها حبل من مسد پسټ داغي کې به رسید پوسټ کې د کجوروي د کجورو چې کوم پوسټ کې د دینه به رسې جوړ شوی دا په جهنم کې دی غاړې ته پرته وې دې سره یو امیل سمغټ امیل وسره د سرو زرو او په مخه به د امیل خوې د امیل به د دې پیغمبر په دشمنی کې لګوم الله ته په جهنم کې د امیل اچي دینه دا خبره ثابته شو
چې وګوره اگر که زنانه ده خو چې د رب العالمین د دین خلاف ورزي وکړه نو که بیا زنانه هم د خو جهنم ته به ځي ځکه چې د رب العالمین خلاف ورزي کړې هغه د پیغمبر سره مقابلې کړې او بیا جهنم ته به څنګه ځي الله وایي د سپۍ په شان به د دې په غاړه کې دغه پټه پرته وي دا به جهنم کې سوځي